أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. دې آیت مبارکه کې د یو سوال جواب ورکړلو چې دوی ته نه د سپوږمۍ په باره کې تپوس کوي چې دا څنګه وړه کېږي او غټېږي. نو دا یې جواب ذکر وکړو چې د دې په وړه کېدو او غټېدو کې چې کم حکمت دی هغه د کال حساب کول، د روژې د میاشتې، د حج د میاشتو او د قرض د پاره چې تاسو کمیونټي کې د یا د اجارې د پاره دا د هغه حساب کولو د پاره الله تعالی یو نظام جوړ کړی دی او دا حکمت د دغه غټېدلو او نری کېدلو بیان کړلو او د هغې چې کوم سبب و هغه یې ځکه ذکر نه کړلو چې دا په عقل سره معلومېدی شو. مونږ عرض کړو چې د وحي ابتدا د هغه ځای نه کېږي چې په کم ځای کې د عقل انتها وشي. د کم ځای پورې چې عقل کار کوي نو هلته کې وحي نه نازلېږي، هغه د انسان په سمج بوج باندې الله تعالی پرېښودی او کم ځای کې چې د انسان سمج بوج کار نه کوي دا اوس په عقل نه معلومیږي چېرې حج په کومه میاشت کې پکار دی، دا روژې که مونږ په کم میاشت کې ونیسو چې هغه به د الله په نزد باندې ډېر غوره وي، دا اوس په عقل نه معلومیږي. او دا خبره په عقل معلومیږي چې دا میاشت څنګه غټېږي او وړه کېږي. نو دې چې هغه دې طرف ته هم اشاره ده چې فضول سوالات کول. فرمایي چې صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صرف 14 تپوسونه کړي دي د نبی علیه السلام په پوره زندګۍ کې او دغه 14 تپوسونه ځکه صحابه کرامو دا کم تپوسونه ځکه کړي دي چې هغوی به د نبی علیه السلام د بیادبۍ نه او د خفګان نه یریدل چې هسې نه مونږ بېهوده تپوس وکړو او نبی علیه السلام په هغې خفه شي. د دې د وجې نه به صحابه کرام بانډسیانو خلکو ته خوشحالېدل ځکه هغوی به د نبی علیه السلام د عظمت شان نه خبر نه و. نو به رالل نو داسې تپوسونه به یې کول او پروا به یې نه ساتله. په هغه تپوسونو کې به صحابو ته ډېر زیات علم حاصل شو. نو دې کې دا ادب هم ذکر وکړو چې ستا کم مقصد دی کم غرض دی د هغې زده کول پکار دي. خامخا تپوسونه او فضول تپوسونه دا د ادب خلاف دي. ولیس البر بان تأتوا البیوت دې آیت په دې حصه کې د دور جاهلیت یو غلط رسم باندې رد کولی کېږي. فرمایي چې د مدینې د انصارو دا یو طریقه وه چې کله به یو سړی احرام د وتړلو او حج عمرې له به لاړو او واپس به راغی
نو دی با هغه کور ته بیا په دروازه نه ننوتو بلکې چنه به یې سوری کړه او په چنه به کور ته ننوتو او دا خیال به یې کوو چې مونږ چونکې په دې دروازه باندې ډېر ګناهونه دپاره وتلي یو او اوس په حج عمرې سره مونږ پاک شو نو هغه د ګناهونو دروازه چې د پای باندې دوباره مونږه تګ راتګ وس نشو کولی نو فرمایي چې د یو کال پورې به هغوی بیا دغه چنه د کور استعمالوله او فرمایي چې الله رب العزت دای په باره کې فرمایي لیس البر نه د نیکی بان دا خبره تأتوا البیوت چې تاسو راتله کوئ کورونو ته من ظهورها د چنو د دې کورونو نه د کور په چنه باندې چنه د کور شا طرف ته ویلې کېږي نو فرمایي چې دا څه نیکي نه ده چې ته حج عمرې له لاړې او ته اوس په چنه راځي دا څه نیکۍ خبره نه ده او دې کې دا ادب هم بیان کړلی شو چې نیکی ثواب الله تعالی ته نزدېکت دا په هر هغه عمل باندې پکار دی کم عمل چې په قرآن او په سنت مبارکه کې احادیثو کې ذکر شوی نو کچری یو عمل په ظاهر ډیر ښکلی ښکاري لیکن دا چې د هغې ذکر قرآن او احادیثو کې نشته دی نو پای سره تقرب حاصلول هغې سره د پای باندې ثواب نیت کول دا درست نه دی نو په دې باندې هم غرض وکړلی شو چې دا خبره خو تاسو ته ډېر مؤثر خبره ښکاري چې بای ما حج عمره وکړله زه اوس په دروازه نه ځم زه په چنه باندې ځمه نو ظاهري طور دا خبره خو معقول خبره ښکاري لیکن دا چې د دې حکم الله تعالی نه دی کړی د یو پیغمبر طریقه نه ده نو دا د ثواب کار نشولو ولکن البر لیکن نیکی چې ده ثواب من دا هغه څوک دی اتقا چې د تقوا اختیار کړه پرهیزګاري چې دی نو هغه وکړله نو پرهیزګاري او تقوا دا نیکی ده د دې چې دی نو پابندي وکړئ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا او راځئ کورونو ته په دروازو د دې کورونو باندې دغه په چنه باندې راتلل چونکې نیکي نه ده نو تاسو په دروازه باندې راځئ البته تاسو وایئ چې په دې باندې مونږ ګناهونه کړي دي نو تقوا اختیار کوي بیا د پاره ګناهونه مه کوئ د ګناهونو نه ځان ساتئ او کورون ته په دروازو سره ننوځئ فرمایي چې په دې کې دا هم یو ادب دی چې کم یو کور ته یو باغ ته او یو کندر ته یا د کار ځای دی هر څه ځای چې دی او هغې ته یو دروازه شته نو په هغه دروازه باندې تلل چې دی دا هغه ادب دی داسې کول پکار دی په دیوالونو اوړېدل دا د تهذیب او د آدابو خلاف دی نو کور ته هم داسې کول درست نه دی البته که چېرې څه ضرورت راشي او چابیانې دننه پاتې شوي او ضرورت نو بیا کولی شي واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه تقوا اختیار کړئ دا نیکي ده لعلکم تفلحون شاید چې تاسو کامیاب شئ امید دی چې تاسو به په تقوا اختیارولو سره هغه نیکۍ ته ورسئ
یسالونک تپوس کیستانا عن الاهلتی په بار د میاش کې قل تو ورته وایا هي مواقیت للناس دا وختونه دي د خلکو د پاره والحج او د حج د پاره وليس البر او ندنی کی بان دا خبره تل بیوتا چې تاسو راتله کوئی کورون تا من ظهورها پچنو د دې باندې ولكن البر لیکن نیکی چې د من هغه څوک ته اتقا چې پرهیزګاری اختیار کړله واتو البیوتا راتله کوئی کورون تا من ابوابها په دروازو د دې باندې واتقوا الله ويرګه د الله نه لعلکم تفلحون شاید چې تاسو کامیاب شئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي داد کریم کاکاجي د پاره دعا وکړي پروردگار ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي پروردگار دغه اپریشن پروردگار د دوی د صحت یابۍ د پاره ذریعہ او وسیله وګرځي پروردگار اپریشن کامیاب کړي پروردگار صحت کامله او نصیب کړي پروردگار سره بیماران دي زنګ په دې محله کې په زنګ په کورونو کې اسپیټالونو کې پروردگار ټول ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين